تاسو سره موجود یم یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل لا په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته داسې یو اپ دروښیم چې د هغې په مدد سره تاسو بیسټ ایډیټنګ کولی شئ په ویډیو باندې کاین ماسټر نه او داسې نور اپلیکیشنونه نه دا اپ آسان ایډیټنګ کوي او بیسټ ایډیټنګ کوي تاسو هر قسمه ایډیټنګ په دې ویډیو کې کولی شئ دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې در کوم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی یاسر ټیکنیکل اپډیټس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ راځئ چې ویډیو شروع کړو فرست اف آل به تاسو راشئ په موبایل کې کیپ کاټ دا به تاسو انسټال کړئ د پلی سټور نه چې کله هم تاسو دا انسټال کو په موبایل کې چې کله هم تاسو دا اوپن کو په دې کې به تاسو ته دغه رقم دا صفحه اوپن شي تاسو په ایکسپټ کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړو په دې کې به تاسو ته دغه آپشن راځي نیو پروجیکټ په دې به تاسو کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړو دا به تاسو الاو کوئ چې کله هم تاسو دا الاو کو دلته به تاسو ته سټیک ویډیو تاسو کتلی شئ دا هم تاسو دلته چې کله کلیک وکړئ او انټرنیټ درسئ نو دلته پکې سټیک ویډیو وي او البام یعنې ګلیري په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو یوه ویډیو سلیکټ کړئ چې کوم ویډیو تاسو ایډیټنګ کوئ دلته به زه یوه ویډیو سلیکټ کړم دلته دا ویډیو سلیکټ له تاسو په دې ایډ باندې کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په ایډ کلیک وکړو دلته به دلته کمپریسنګ سټارټ شي دغه ویډیو لوډینګ دی دا به سټارټ شي دلته به دا ویډیو لوډینګ کله چې سر ته ورسي دلته به تاسو ته دغه ویډیو دلته ایډیټنګ ته راشي تاسو کتلی شئ دا به تاسو دې ځای نه دغه رقم الاو کوئ اوس تاسو دلته ایډیټ دی تاسو کتلی شئ ایډیټ دلته اوس دغه ویډیو تاسو کراپ کولی شئ یعنې کوم ځای پورې تاسو داسې کراپ کولی شئ د ګوتې په مدد سره نو لومړی اپشن دغه په دغې تاسو کراپ کولی شئ بیا پسې آډیو آپشن دی تاسو کتلی شئ آډیو آپشن په دې کې تاسو افیکټس هم کولی شئ ویکو کور هم کولی شئ ریکارډینګ تاسو کتلی شئ ساوندز تاسو ساوندز هم دلته لګولی شئ دلته به انټرنیټ پکې هم وي او دلته ستاسو ساوند هم وي مای ساوند هم وي دلته چې کله هم تاسو دې نه ووتئ بیا دلته راشئ دغه باندې کلیک وکړئ او دلته ټیسټ لیکل تاسو چې په ویډیو لیکل کوئ نو دلته لیکل هم کیږي او دلته ټمپلیټ هم کیږي دا سټیکر هم تاسو دې ځای نه رااخیستی شئ بیا چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته بل آپشن دی سټیکر هم تاسو ته دغه طریقه دلته زبردست سټیکر پکې دي اوورلی تاسو اوس چې په دې ویډیو باندې بله ویډیو تاسو اپلوډ کوئ نو په اوورلی به تاسو کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړو په دلته ونې په اوس زه دا ویډیو اپلوډ کوم په دې به کلیک وکړئ او په ایډ به کلیک وکړئ دلته به دا ویډیو اپلوډ شي تاسو کتلی شئ چې دا ویډیو پې پاسه راله یعنې تاسو کتلی شئ دغه رقم تاسو په دې اوورلی دغه ویډیو اپلوډ کولی شئ بیا که تاسو دلته راشئ په دې کې افیکټس په دې کې تاسو ته مختلف قسمه افیکټس هم درکوي فلټرز هم درکوي بیا فارمټ دا تاسو کتلی شئ په دې کې تاسو د یوټیوب له ویډیو سازوئ ټیک ټاک له ویډیو سازوئ دغه ریډي ټو شو تاسو دلته درکوي که یوټیوب له ویډیو سازوئ په دې باندې به کلیک وکړئ که ټیک ټاک له سازوئ په دې اپشن به کلیک وکړئ دلته به راشئ دغه نه چې کله هم ووتئ بیا په کنویز په دې چې کله هم تاسو بیکګراوند بلور کولی هم شئ تاسو کتلی شئ بیکګراوند دا هم تاسو کولی شئ کلر هم تاسو دلته چینج کولی شئ د بیکګراوند دې ځای نه تاسو کولی شئ بلور کولی هم شئ بیا دلته راشئ اډجسټمنټ هم تاسو کولی شئ دلته تاسو کتلی شئ اډجسټمنټ دلته هم کیږي دغه رقم په دې کې موجود دی دغه اپشن اډجسټمنټ کولی شئ په ویډیو بیا که تاسو دلته راشئ ویډیو چې تاسو کلیک وکړئ او دلته په سپیلټ په کوم ځای کې چې غلطي شوي په هغې ځای تاسو ویډیو کټ کول غواړئ نو په سپیلټ به کلیک وکړئ تاسو کتلی شئ په سپیلټ به تاسو کلیک وکړئ دغه رقم ویني تاسو کتلی شئ بیا که تاسو دلته راشئ نور آپشن په دې کې سپیډ تاسو سپیډ هم تیزولی شئ او کمولی شئ دې ځای نه او وایلوم هم تاسو دې ځای نه تیزولی شئ تاسو کتلی شئ بیا که تاسو راشئ امینیشن تاسو کتلی شئ دلته هم تاسو ته مختلف امینیشن درکوي ریمو بیکګراوند د ویډیو بیکګراوند هم تاسو دې ځای نه چینج کولی شئ په دې کې تاسو هر قسمه ایډیټنګ کولی شئ دغه مور آپشن هم پکې دي یعنې ډېر آپشن پکې دي ایډیټنګ دپاره تاسو کتلی شئ ډېر زبردسته ایپ دی د ویډیو ایډیټنګ دپاره نو تاسو پریز هم کولی شئ کاپي کولی هم شئ که ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ اوس ماله بل ویډیو پورې راکړئ یاسر شاله اجازت د الله په امان